سېنیټر صالح شاه صاحب تاسو د پاکستان په سېنیټ چې د جنوبي وزیرستان نمایندګي لرئ. کال 2009 کې دلته پوځي عملیات ترسره شول، مسعود بې کوره شول او اوس د هغې واپسۍ عمل شروع و. حکومت دعوه لري چې د اپریشن وروسته ټول کډوال په خپلو علاقو کښې په ځای کړه او په دې باندې زیات خوشبینه دي او بل ته مبارکۍ ورکوي. تاسو پرې څه تاثرات دي؟ په جون 2009 کې چې کله راه نجات اپریشن شروع کېدو نو مسعود کوم سره د خپلو بچیانو راووتل، خپل څادر یې په اوږه واچولو. دا کورونه او دا دکانونه مارکیټونه دا د سازو سامان متاعونه دغسې ډک پاتې شو. هغې نه بعد چې کله دا قوم واپس کېده نو په خپل کور کې د نه ګاډرو نه ټیارنو نه خښته وه نه د کور مال و متاع دا ټول چور چور شوی و. سره ما د مسعودو داسې کورونه داسې کلي شته چې په 4 لکه روپۍ یوه کمره هم نشي جوړولی. ورسره هلته زما مسعود کډوال چې واپس کیږي کورونو ته د دوی روډونه نشته، د کلي د اوبو نظام یې نشته. هغه د 8 کاله زمونږ د واړه او د زنانه لاندې په دې سیټل ایریا کې سترګې خلاصې شولې چې یاره د پاکستاني قوم ته خو کور ته دننه اوبه ورځي، کور ته دننه لارې دي. دا زه ولې داسې په ځنګل کې حکومت وساتم چې ما د کور هغه جوړ روډونه یې خراب شوي دي. د مکین په روډ تللی یم داسې تر پکاني ګورم تر اخره تیارزه پورې، بیا داسې په مدیجان په سروکۍ په دې علاقې زه راغلی یم. د کلي حالات ما ته پته ده چې په هر کلي کې د اوبو تکلیف دی، د روډونو تکلیف دی، د بجلی تکلیف ده. FW په کروڑونو روپۍ واخیستلې لیکن په 100 کښې 5% کار نه دی کړی. او ما دا خبره د دوی د FW دغه شکایت ما په فلورم کړی دی، ما په میټینګونو کې هم کړی دی، ما د جرنیل د مخکې GUC په میټینګ کې هم دا خبر ما کړی ده چې تاسو د FW کار نه کوي، خاص کر د وابډې په سطح باندې. حقیقت بیل دی. سېنیټر صاحب دغه پوښتنه به ډېره زیاته مهمه وي. تاسو په ډېر وخت چې له دغو اعلی چارواکو سره په میټینګ چې پاته شوي یې د فیصلو په حواله به زه نه ووایم چې تاسو فیصلې څومره اختیار لرئ، خو چې کوم فنډز راتلل نړۍ نه کومې پیسې ترلاسه کېدې راته ویلی سئ چې په جنوبي وزیرستان یوازې څومره مصرف شوی ده؟ عدنان صاحب زه دا وینا کولی شم چې ما په یو میټینګ کې چې په هغه میټینګ کې وزیر اعظم صاحب خپل اسحاق ډار په هغې کې موجود و، ما په دعوه سره دا خبر دوی ته وکړه چې وزیر اعظم صاحب ته ما ته په ADP کې 1 روپۍ مه راکوه، لیکن کم د ډونر پیسه چې راځي ما ته د بار ملک پیسه چې کومه راځي دا ما ته په خپل ځای ولګوه، په ADP کې 1 روپۍ ما ته مه راکوه. دا پیسه ما دپاره سر تر خپو پورې دا کافي دی. لیکن هغه پیسې په خپلو ځایونو باندې خرڅ نه شولې. دا څه کې چې د روډ په غاړه باندې چېرته ټیوبویل دی یا سکول دی یا هسپتال دی. تاسو د هېواد د اعلی چارواکو خبره وکړه چې له قبایلو سره د وزیرستان خلکو سره دوه مخي کوي، لامل یې څه ښکاري؟ زه په دې کې په نور نه پوهېږم، خو مخکې دا و چې تاسو به دا اورېدلي وي چې ټانک ته به یو بیروکریټ سره بدل شو نو بیا دا به وي چې دوبۍ ته زه لاړم. نن چې وزیرستان ته څوک راځي نو به دا وایي چې زه امریکې ته لاړم. پیسه داسې په ګوناګون طریقې سره روانه ده چې نه د هغه حساب کتاب شته، نه د هغه آډټ شته، نه د هغه د پوښتنې څوک شته. موږ چې تر کوم ځای پورې آواز رسوو هغې ځای پورې موږ آواز رسولی دی، بیا به هم رسو، لیکن زموږ په آواز زموږ په جړا او په فریاد باندې مخکې عمل درآمد نه کېږي. په پارلمان او په سېنیټ دواړو چې د قبایلو نمایندګي شته، خو څه فکر لرئ چې آیا د هغې نمایندګي ډېره ټیټه ده ځکه د دوی خبرې نشي اورېدی؟ عدنان صاحب تا ته پته ده زموږ د فاټا پارلیمنټیرین چې راځي دا د پیسو په سر باندې راځي. نو چې د پیسو په سر راشي د هغه مد نظر اول خپل غرض و غایه وي، هغې نه وروستو د قوم خبره وي. طریقه کار داسې په کار ده چې د فاټا نه چې څوک راځي هغه د پیسو په سر نه راځي. ډېره مهمه پوښتنه ده او سېنیټر صاحب تاسو خپل تجربه لرئ، خو د دې دپاره میکانیزم تاسو په نظر باندې څه کېدی شي چې له فاټا نه یو له پیسو نه بغیر یو کس څرنګه پارلمان یا سېنیټ ته راوستولی شي؟ دا خو چونکې د اوس الیکشن کمیټۍ جوړه شوې، اصلاحاتو کمیټۍ جوړه شوې ده، نو په هغې کې زه ممبر نه یم. زموږ د فاټا کسان شته په هغې کې ممبران دي، د ګورنمنټ د طرف نه د اپوزیشن د طرف نه. د پیسو روکتام څنګه نشي کېدلی؟ هغه
هزارها لارې دي چې هغه روکتام کولی شي. په قبایلي علاقو کې خو اقتصاد بالکل ختم کړی شوی دی. افغان سره چې کوم بارډر دی هغه د وخت د قبایلو اقتصاد یوه اهمه ذریعه شمارل کېږي، خو په دې هېواد چې کومه داسې بده پیښه راځي نو بیا په قبایلو پسې دغه اقتصاد لارې وتړي. حالانکې پولې دې غاړې دي که هغې غاړې ته دي دې خلکو ثقافتي روایتي یو تړون د سره، خو د هغې باوجود دلته په اقتصاد چې دې ته غټ خنډ وي. ولې داسې په قبایلو باندې دغه لارې ولې پسې بندېږي؟ ولې د قبایلو له اقتصاد اخیسته شوی ده؟ په دې کې ګناه د یو د سزا بل ته ورکېږي. ګناه زما د پاکستان دی یا د افغانستان دی چې دوی بونډري نشي کنټرول کولی. تر څو پورې چې قبایل په بونډري باندې وو نو دغه حادثات دا واقعیات نه راتلل. بونډري قبایلو خپله کنټرول کړې وه او نن هم کنټرول کولی شي، خو چونکې بونډري زموږ نه واخیستله، فاټا پټۍ ټوله واخیستله شوه. نن حالات دا دي چې دومه درمه پنځمه ورځ یا تورخم بند شوي وي یا انګور اډه بند شوي وي یا چمن بند شوي وي او د دې اثر چې راځي دا په قبایلو راځي، په پښتنو باندې راځي، د سیمې اوسېدونکو خلکو باندې راځي. نو که افغانستان نه هم په دې کې د افغانستان هزارها کمی دي او که پاکستان ته د دوی دا کمی دي چې دوی د بارډر خپل کنټرول کړي. تاسو وایئ چې قبایلو ته په خپله باندې پرېږدي. دا ټایم په قبایلو چې فوج ده او فوج یا نور غواړي چې دلته دې کلې اسټبلش کوي، څه امکان لري چې تر کومه حده پورې فوج دلته پاتې شي؟ دوی ته د فوج خپله یو پالیسي ده، هغه پالیسي سره زما اختلاف نشته. دوی خپلې پالیسۍ باندې مخکې ګامزن روان دي. ولې تر څو پورې د پاکستان او د افغانستان په منځ کې د دوستۍ د زړه د منځه روابط نشي پیدا نو دا حالات به داسې تر اخره پورې ناساس وي. ډېره مهرباني چې تاسو وایس اف امریکا ډیوه راډیو او ټي وي سره خبرې وکړې. مهرباني، خدای مو خوشحاله وساته، الله مو عزت وکړه.